بسم الله الرحمن الرحیم. شپږم درس راځو په ټاسک بار باندې رسته کلیک کوو. د ټاسک بار د رسته کلیک کولو وروسته موږ یو کې د ټول بار وایي لاندې کیسکاډ وینډو، شو وینډو، سټیکیټ، شو وینډو ساید بای ساید او شو د ډیسکټاپ لرو. سیسونه ښه متوجه سئ. کله نا کله دغه غیر فعال یو لام کار نه کوي. سیسون په دې خاطر سره یو لام کار نه کوي ځکه چې موږ شی راخلاص کړی نه دی. سیسو د دې دپاره فرض که زه دلته دغه راخلاصوم، یو ورډ راخلاصوم، ورډ چې مې کله راخلاص کړي یو دانه به په سیب اکسل راخلاص کړم. دا اکسل شو، هغه ورډ څه سیسو کوم دی ورډ دغه دی. دا به زه بند کړم او دا به هم څلور سره بندي کړم. اوس خالي ورډ اکسل زه لرم. کله نا کله د وخت راځي ډېر پروګرامونه ما راخلاص کړي، زه خپل پروګرامونه ګورم چې څو دانې ما راخلاص کړي. سیسو خپل پروګرامونه ګورم چې څو دانې ما راخلاص کړي. کله نا کله د وخت راځي چې زه خپل پروګرامونه دای جوړ کړم چې یو سر ته یو لاندې د یو څخه یو ته ګورم، دا بل څخه کار کوم، په بل کې کار کوم. کله نا کله دای کوم لکه زما ویډیوګانې چې دی وړي، فرض کړه د ورډ یا د اکسل ویډیو وړي، یوې خواته د ویډیو چلاندې، بله خواته په ورډ په اکسل کې کار کوم، څنګ په څنګ راسي، یا یوې خواته ورډ ته ګورم، د بلې خواته زه کوم ټایپینګ زده کوم. صحیح. نو دا دغه شیان چې موږ سره ترتیبو هغه په کوم ځای کې کېږي؟ په کیسکاډ یا شو سټیکیټ یا ساید بای ساید باندې. صحیح. اول ته راته ووایه دغه ټول بار څنګه زه وغورځوم د دې ځای راځم. اوس رسته کلیک په ټاسک بار باندې کوم، دلته یار دا ورډ ته وداخلیږم. اوس رسته کلیک کوم، ګورم موږ اکسل لرو شاته دی. صحیح. ورډ لرو شاته دی، یا مخته کېږي شاته کېږي، به دواړه په یو پلان استفاده کوئ. راځم پر دې رسته کلیک کوم، کیسکاډ کوم. کیسکاډ څه معنی؟ ما درته ما دا سټیپ په سټیپ راولي. ګوره دغه شی چې دا د ورډ ادو خواته د اکسل دا چې لاس باندې راخلاص کړي، دا سټیپ په سټیپ راولي. ته په پوهېږې چې دا خپل پروګرامونه مې دونه راخلاص کړي دي. بیرته ګورئ کله نا کله چې مې دا حالت ته واړول، بیرته د دا حالت ته باسي که نه باسي، همیشه چې پروګرام راخلاصوي دونه کوچنۍ وینډو وي. صحیح. نو زه راځم بیا رسته کلیک کوم، دلته کوم انډو کیسکاډ آل وینډو. صحیح. راځه انډو یې کوم، یا بیرته د دې حالت څخه زه وځم. ګوره بیرته رالو دې خپل حالت ته. بیا رسته کلیک کوم، راځم شو سټیکیټ. سټیکیټ څه معنی؟ سر پر سر. صحیح. ګوره یو دا دی یو دا دی. که چیرې زه راسم د دې رایبون مینیمایز کړم، اوس بیا دا دی ورډ ماته دلته معلومیږي. صحیح. اکسل دلته پسې معلومیږي. زه راځم په دې اکسل کې کار کوم، دا مینیمایز کوم، راځم اوس په دې ځای کې بالا کار کوم. ګوره زه به یا راسم دلته به انډو کوم، بیا به راسم دی به سټیکیټ. یو دلته دی بل دلته دی. صحیح. سر پر سر سره راغله. برته دی انډو کوم، لاندې ورته وایم ومه ساید بای ساید، څنګ په څنګ یې راوله. ګوره یو دا دی بل دا دی، د دې څه لیکنه په دې کوم یا د دې څه لیکنه په دې کې کوم. صحیح. بیرته خپل حالت ته راولم، انډو یې کراس. رسته کلیک وکړه. کله نا کله داسې پروګرامونو ته ور داخل شوی یم، ننوتلم، یو ځل مې ډیسکټاپ ته ضرورت پیدا شو چې ولاړ شم، بس راسه پر دې ځای شو ډیسکټاپ باندې کلیک وکړه، بیرته دا ډیسکټاپ ته راغلی. صحیح. بیرته راسه رسته کلیک وکړه، وایي شو اوپن وینډو، بیرته ما هغه خلاص شوي وینډوګانونه بوځه. دا په دې باندې چې کلیک وکړه، بیرته هغه خلاص وینډوګانونه راوړه. د دې شارټ کټ څه شي دی؟ شارټ کټ چې به دی هغه به کنټرول چې وینډوز کی دغه سره د ډي سره دا څه کاږي، ډي سره پریس کړه ډیسکټاپ ته ولاړې، دا څه کاږي ډي سره پریس کړه برته ته ولاړې. صحیح. راځم دا بندوم، نور ورډم بندوم. اوس رسته کلیک کوم. کله چې مې رسته کلیک وکړي، لاندې ټاسک منیجر موږ لرو. صحیح. ټاسک منیجر ښه په یاد ولرئ. فرض کړه زه به دلته دغه درته راخلاص کړم، نوټ پاډ. ټاسک منیجر څه ته وایي؟ ټاسک منیجر اداري کوونکی ته وایي یا مدیر ته وایي. ټاسک دندې ته ویل کېږي. ټاسک څه ته ویل کېږي رحیم؟ دندې ته وایي. څنګه دندې؟ دلته موږ ته د خپلې هغه دندې تنظیموي. معنا ادارې ته تللی یا کار کوي، مکتوب راولي څه شي دنده کمپیوټر کې دنده څه شته؟ بیلچه دې پر وژایي، کولنګ دې راخستی څه ښکاري؟ هر کار چې په کمپیوټر کې ترسره کوي دا یو دنده ده. هلته یو پالتو فلم ګورې یو دنده ده. صحیح. نو د دې اداره کول د ټاسک منیجر د لارې دي. یو خو د هغه منیج موږ کوو. صحیح. منیج شی په یاد ولرئ. دوهم چې دی، دوهم د کمپیوټر اس اس ډي څه شي؟ اس اس ډي ان HHD څه شي؟ HHD
هارد ډیسک موږ کتلی شو. دا بیا د کمپیوټر پراپرټیز چې زه درته وایم چې موږ څنګه کولی شو خپل کمپیوټر وپېژنو یا ښه کمپیوټر او بد کمپیوټر کې مابین څه توپیر وکړو. دا بیا زه درته وایم. خو خیر دغه دلته فرق کولی شو. بل د کمپیوټر لوجیکل چې لوجیکل پروسیسرونه موږ دلته کتلی شو. پروسیسورز دا موږ دلته کتلی شو. څلورم چې دی موږ بیا څه کولی شو دلته ورچوالایزیشن کتلی شو. ورچوالایزیشن پیژنئ؟ هغه دې بیا د کمپیوټر په پراپرټیز کې سر خلاص شي. هغه په کمپیوټر کې یو دا ورچوالایزیشن به اوس درته وایم کله نه کله د وخت راځي چې کمپیوټر ته داسې ضرورت پیدا شي چې 4-5 وینډوز کې انسټال کړي. ګوره یو خو 8 وینډوز لرم تدریس کوم بعض شاګردان وایي ما ته 8 تدریس وه. زه 2 کمپیوټر نه لرم چې په دویم کمپیوټر کې انسټال کړم اوم په دې کې انسټالوم بل وایي 10 راته تدریس کړه 10 په دغه کې انسټالوم. صحیح شو. دغه ته ورچوالایزیشن یا خیالي یا تصوري وینډوزونه ویل کېږي. عین وینډوز دی خو کمپیوټر د سیستم چالان دی وننوتلی د بل وینډوز ته. صحیح شو. نو کله نه کله په بعض کمپیوټرانو کې دا کار نه کوي بندي چې بندي بیا نه انسټالوي. ته چې دغه ګورې چې خلاص دي که بندي دا موږ په ټاسک منیجر کې کتلی شو. صحیح شو. بله ښه ځانګړتیا دا ده ښه په یاد ولرئ تر ټولو ښه ځانګړتیا دا ده کله نه کله دا زموږ کمپیوټر یو پروګرام پر اخلاص کې مطلق خړ سجام هیڅ شی کار نه کوي. نه پروګرام بندېږي نه بل شی خلاصېږي نه هېڅ کېږي. موږ کولی شو د ټاسک منیجر د لارې چې هر څونه بند پروګرام دا موږ په بند کړو. صحیح شو. هر څونه جامې دی راخلاصېږي او د ده د لارې موږ هغه بند شوی پروګرام بندولی شو. صحیح شو. او بل کله نه کله دا زموږ کمپیوټر شنه پرده پر مخ راوړي هېڅ شی هم نه ښکاره کېږي. موږ کولی شو د سیستم ته په داخل شو. صحیح شو. اوس نو زه راځم دلته ټاسک منیجر راخلاصوم. د ټاسک منیجر لنډه لار دا ده کنټرول ونیسه شفټ ونیسه اسکیپ بټن ووهئ. صحیح شو. اسکیپ بټن باندې بیا دا چیرې ده دا کنټرول دی دا شفټ دی دا ای اس سی پر دا سر چې لیکلی دی دې ته اسکیپ بټن ویل کېږي. صحیح شو. اسکیپ چې دې ووهله دی تا ته راخلاصېږي دغه دې راخلاصو دې ته ټاسک منیجر ویل کېږي. په وینډوز کې دغه موډ معلومېږي دا موډ. صحیح شو. نه هېڅ شی نور شی نه یې خو لیکن په وینډوز 8 کې هغه موډ معلومېږي. څه موډ دا موډ معلومېږي. صحیح شو. په وینډوز کې چې دی دا موډ معلومېږي. اوس ورته ګورئ زه دغه سټیک نوټ دی دا نوټ پاډ دی او سمد ای وي په نامه انټي وایروس ما په کمپیوټر کې خپله چالان پاتې دی. دغه درې سره چې چالان دی د درې سره راته نوټ کړي دي. هر شی چې تا راخلاص کړی په دې معلومېږي چې دا راخلاص دی. که زه اوس پر دې کلیک وکړم دا انټ کړم بس دا بند شو لاړ. صحیح شو. پارتویز ما په کمپیوټر کې پروسیسر نیولی ولو. زه راځم په 8 کې درته وایم پر دې ځای کلیک وکړه. په 8 کې ګوره دا 3 دانې اوس ما په کمپیوټر کې یو ټاسک منیجر خپله راخلاص دی. سټیک نوټ هغه دغې ته ویل کېږي دا سټیک نوټ. صحیح شو. او نوټ پاډ خو نو ته یې خپله اوس وینې چې ما راخلاص کړي. لاندې شیان چې دي لاندې خپله په بیکګراونډ کې شروع دي. په دې سره خلاص شو. راسه پروسیسر ته د پرفارمانس ته چې رالیه ما درته ویله ما د کمپیوټر اس اس ډي و ایچ اس ډي و لوجیکل پروسیسرونه او ورچوالایزیشن تل دوه وایي. صحیح شو. پر سپیو چې ودرېدې لومړی درته سپیو درته راوړي انټل کور آی 3 دوهم جنریشن 2.10 ګیګا هرټز د څه شي ده سپیو ده. ګورئ دلته د کمپیوټر کور آی هم کتلی شئ چې زما کمپیوټر څو کوره دي. دلته د کمپیوټر جنریشن هم کتلی شئ چې څوم جنریشن دی. صحیح شو. داسې بیا وایي چې کور چې دی جنریشن چې دی ګټه چې ده. صحیح شو. او دلته د سپیو 2.10 ګیګا هرټز د دې ظرفیت هم کتلی شئ چې څونه ظرفیت لري. هر څونه دا ډېر و هغه ښه ظرفیت ده. صحیح شو. ښه کمپیوټر دی. لاندې چې راشواسې موږ میموري ته راځو. صحیح شو. په میموري کې دلته ته کتلی شئ چې موږ کمپیوټر ریم څو دی 4 GB دی پرایه درته معلوموي. او دلته ورسره لیکلي دي DDR3 ښه په یاد ولرئ DDR2 DDR3 DDR4 DDR5 تر DDR5 نه چې اوس پورته نشته که DDR4 پورته نشته هغه هر څونه چې لوړ و هغه ښه کمپیوټران دي. سر به خلاص و. دا د کمپیوټر DDR4 او DDR3 چې دی د ریم د معلوموي هغه بل ځای نه معلومېږي. یا به کمپیوټر سټاټای سیستم ته به ورداخلېږي یا به دلته ګورئ. صحیح شو. او لاندې چې راشواسې ډیسک دی دې ته هارد ډیسک ویل کېږي. صحیح شو. دا هارد ډیسک پر دغه ځای کې لیکلي و چې SSD نو پوه شه چې دا زموږ کمپیوټر SSD دی. SSD بیا سبا درته وایم چې SSD چې دی HSD چې دی. صحیح شو. او که چیرې نه و لیکلی بیا نو پوه شه چې دا HSD دی. سر په خلاصو ته دې ځه مشکل خو نشته. بیا چې پر سپیو باندې ودرېدې داسې لاندې راشواسه دلته څه وایي لوجیکل پروسیسر وینه چې لیکلي دی 4 پروسیسر دی لري. هر څونه چې دا ډېر واقع ښه کمپیوټر دی په یاد یې لري. دلته څه وایي ورچوالایزیشن ما درته ویله په یاد مې دی. ورچوالایزیشن انیبلډ دی. ګوره انیبلډ معنا دی فعاله دی. که چیرې ډیزیبلډ ته نشې کولی ستا په کمپیوټر کې دوهم وینډوز انسټال کړي. سر په دې خلاص شو.
کله ناکله زموږ کمپیوټر کمالات غوره کړي زه ورته درته وښیم راسه چیرې دغه باندې راسته کلیک وکړه دا ان ټاسک ګوره دغه حالت ته وښتي هیڅ شی هم نه ګوره نه بټن یې کار کوي نه هیڅ شی کار کوي صحیح شو هیڅ شی هم کار نه کوي څوک ته دا داسې سوی دی بالا باندې ورته وینډوزر وکړه او بل لار هم نه لري بالا باندې وینډوزر کوي صحیح شو که نه ورسره پوهېږه د دې لارې څخه د وینډوز د مخنیوي لپاره کنټرول ونیسه شفټ ونیسه اسکیپ بټن ووهه صحیح شو اسکیپ بټن چې جوړ دی به تا ته راخلاصي رابسې دا فایل منو ویني فایل منو به راخلاصه کړي رن نیو ټاسک باندې به چپه کلیک وکړې په دغه ځای کې به څه شي ولیکې EXPLORERE څه دې کوه کوي یا ایکسپایلور نه ایکسپلورر EXPLORER ایکسپلورر چې دی کې انټر دی کې ستا کمپیوټر به خپل حالت ته راشي په دې مثال خلاصو فرض که زه اوس دا مدای راخلاصوم دا دې راخلاص مې کوي په دې ځای کې نوټ پاډ سټیکي نوټ ټاسک منیجر راخلاص شوی دی صحیح شو که چیرې مطلق زه ورډ راخلاص کړم دا دلته ورډ راخلاصوم صحیح شو انټر یې که دا ورډ مې دا دې راخلاص کړي اوس ټاسک منیجر ته راسه دلته به ورډ کې اضافه شوی خو زموږ کمپیوټر چې دا ورډ مې راخلاص کړی دی یا دلته کله ناکله په د اکسل کې خورا غټ غټ دغه فارمټونه دي چې راخلاصه کې مطلق کمپیوټر جام کې بیا به ورته انتظار یې د ډېره وخته چې دی خلاصېږي د هغه دپاره ټاسک منیجر راخلاص کړه فقط راسه کله چې ټاسک منیجر پاس که دغه ورډ اوس زموږ اکسل دی صحیح شولو ټاسک منیجر کمپیوټر یې بند کړی دی ټاسک منیجر راخلاصېږي دی نه بندېږي دلته ورډ انتخاب کړه راسه پر دغه ان ټاسک باندې کلیک وکړه په یوه پلاکه بند شو که چیرې سپین سترګې دوه درې څلور واره یې وهلی خپله بندېږي سر مې خلاص شو نور ټاسک منیجر خلاص شو راځو لاندې لاک د ټاسک بار لاک د ټاسک بار څه معنا کله ناکله چې پر دغه ژۍ ودرېږي موس تغییر شي کله ناکله چې پر دې ځای ودرېږي دا چپه کلیک ونیسئ سر ته کش کړئ ټاسک بار دلته راسي که دې خواته راکش کړئ دلته راسي که دې خواته راکش کړئ دلته راسي صحیح شولو دا زموږ ټاسک بار اوس لاک دی لیکن که چیرې اوس زه پر دې ځای ودرېږم ګوره موس واوښتی دا دونه سوی یو څوک درته وایي دغه زما ټاسک بار دونه سوی دی کمپیوټر یې نیم کړی دی صحیح شولو او هغه سمه وایي هم نسي په پوهېږي نه چې راته یې کې هغه نه سمېږي ګوره ته به څه کوې را به ځې پر دغه ژۍ به ودرېږې دا به راکش کړې خپل عادي حالت ته به راولې صحیح شولو کله چې عادي حالت ته راغلې د هغه څخه وروسته به ورته لاک کړې ورته بیا دا رقم مه کوه صحیح شو اوس که چیرې راسې دا راکش کړې دا خواته ټاسک بار ویني چې لوړه وختي یو وخت د یو چا سره دلته ختلی اسمان ته بیا چې راشه وکړي بیا چې فقط چپه کلیک ونیسه راکش یې کړه دلته صحیح شولو بیا راسه دلته لاب کړه چې بیا نو اخواته واخواته ولاړ نسي اوس یې 100 واره کش کړه اخواته نسي بیا راسه رسته کلیک وکړه پراپرټیز د ده ځانګړتیاوې دي صحیح شولو دې ته چې راغلی یو نیویګیشن لرو ټاسک بار لرو جمپلیټ لرو ټول بارس لرو صحیح شولو په ټاسک بار کې وایي لاک د ټاسک بار هغه کیسه ده اوټو هایډ د ټاسک بار کله ناکله په اکسل یا داسې غټ فورمولو کې کار کوي جدولو کې کار کوي نو دلته دغه ځای غواړي چې دا ټاسک بار دې ورک شي چې زما نه په کار نه دي تر څو ځاته یو سل اضافه ووینم صحیح شولو یا کله ناکله دلته دې پروګرامونه پر ایښي دي نه غواړي چې په چا یې ووینې چې ما چی شي راخلاص کړي دي صحیح شولو اوس نو بلا راسه پر اوټو هایډ باندې به کلیک وکړې کله چې پر اوټو هایډ باندې کلیک وکړې بیا به راسې دا به اپلای کې چې اپلای دې کې نور چې دا دی ستا په کار نه دی ورک دی ګوره کله چې په کار سو ورته راغلی چې ورته راورسېدې دی اتومات ته راځي صحیح شو دا اوټو هایډ په اتومات ډول دی پټېږي صحیح شو بیا اپلای که هغه غیر فعاله که دی به بیا راسي لاندې وایي یو سمال د ټاسک بار بټنز کله ناکله دا کله چې کمپیوټر تازه وینډوز ورته وکړي دا زموږ د ټاسک بار بټن یې دونه غټې غټې دا ایکنونه وینئ غټ غټ دي نو دا ځای یې ډېر نیولی څوک درته وایي دا یې څه کوچني که دا څه بېشوشیان دي را به سې پر یو سمال ټاسک بار بټنز یعنې زه د کوچنیو ټاسک بار د بټنو څخه استفاده کوم پر دې باندې به چپه کلیک وکړې دا به اپلای کړې دا به کوچني کوچني شي لاندې وایي ټاسک بار لوکیشن آن سکرین له کابل ور چې ما د لاک څخه ویست یا خواته واخواته مې کشاوي په موس باندې د یوې خوا بلې خواته تللي دلته یې څلور طرفونه موږ ته راکړي دي هر طرف ته چې ته ټاسک بار وړې لیفټ رایټ باټم ټاپ صحیح شو ټاسک بار بټنز دغه بټن یې فرض کړه دلته اوس ګوره ورډ راخلاصوم ورډ چې مې راخلاص کړي دا زموږ ورډ دی خو دلته چې دغه کې ورته ګوره یو دانه راخلاص شوی دی صحیح شو زه کنټرول ان نیسم بل راخلاصوم 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 خو لیکن ټول ډېر مې راخلاص کړي دا دلته د یو دانه ځای نیولی دی صحیح شو که چیرې پر دې ځای ودرېږه 15 شپږ دانې ما دا دې راخلاص کړي ګوره دونه صفحې دي صحیح شو نو دلته په ټاسک بار بټنز کې دی وایي دا وایي الویز کمباین هایډ لیبلز همیشه دوی یو ځای کوه ګوره یو ډول چې دې راخلاص کړي دي هغه یو ځای کوه زه ورته وایم یا کمباین وین ټاسک بار از فول هغه وخت یې سره یو ځای کړه چې ټاسک بار ډک شو اوس ټاسک بار دې خواته تش دی ګورې دا خوا ګره تشه ولاړه ده صحیح شو دا چې انتخاب کړي دا اپلای کړه ګوره اوس تر دې ځای راورسېدو دلته سره یو ځای شو
صحیح شو لاندې څه وایي وایي نیور کمباین هیڅ کله مه یو ځای کوه صحیح شو دا که افلای کې ګوره دونه وردونه پر هر ورډ جلا جلا دا خلاص دی صحیح شو نو دا په یو پروګرام سره ټاسک بار ټوله ډکېږي دا الویز کمباین انتخابوي تر څو دا رقم بیا رانیسي صحیح شو نوټیفیکیشن ایریا خو مې نه په یاده چې بله ورځ 310 پر پاته شو که د بل سمپلو بل سمپل دا د څه وایي نوټیفیکیشن ایریا اوس موږ په دې ځای کې لرو کسټمایز وایي خپله یې جوړه که ده کسټمایز باندې چې د کله کلیک وکړي لاندې به راسي دلته به راسي په دې ځای یو کار مه لره فقط راسه ټورن ان سیستم آیکن آن اور اف ګوره دا د سیستم دغه آیکنونه چې دي دا بند کړه یا راوړه په دې چې د کلیک وکړي اوس نو ساعت لرم اواز لرم نیټورک لرم بیټري لرم دا اکشن سنټر لرم د هر څه شیان چې موږ په ټاسک بار لرو هغه دلته راغلي دي زه فرض که هېڅ شی هم نه غواړم راسه دا چیشکه ټوله اپ کا راسه پر ګوره هلته یو ورکېږي ورته ګوري صحیح شو ټوله د ټاسک بار شیان ټوله ولاړه سکرین یې هم وړه کړه د نوټیفیکیشن ایریا دا راسه اوکې کړه نور دا ورک شو کله چې بیرته راولې لنډه لار دا ده چې پر دې ځای دا بیا څه دي دا بیا کله چې دا کنجکۍ را خلاص کړې دغه شیان دي ګوره دا اضافیه او دغه کاپي وګوره که د په دې ځای کې شته دا هم ته کولی شې ان شو نوټیفیکیشن شو آیکن نوټیفیکیشن هاید آیکن نوټیفیکیشن دواړه پټ کړه ګوره په یو حالت کې پټېږي په بل کې ښکاره کېږي په بل کې ان شو نوټیفیکیشن یوازې نوټیفیکیشن یا خبر یې ښکاره کېږي صحیح شو اوس زه برته هغه شیان راوړم د هغه دپاره به راسې پر ټورنل سیستم ان آر اف باندې به کلیک وکړې دلته به رسټور ډیفولټ آیکن بیهاویر باندې کلیک وکړې معنا خپل هغه اولني چلند یې بیرته راوله خپل رویه چې مخکې کوله کلیک پر وکړه راسه اوکې که هغه به بیرته اتومات ورته راسي مشکل خو به نه وي لاندې وایي شو وینډوز سټور اپس ان د ټاسک بار کله نه کله چې وینډوز اول انسټال کړي دغه ته څه ویل کېږي کوم ته دغه ته دا لکه پلی سټور په کمپیوټر کې دا برنامه ویني دا لکه پلی سټور دا پر دې ځای نه وي صحیح شو ته چې کمپیوټر کې برنامې را انسټالوې د کمپیوټر د انټرنیټ سره د کمپیوټر برنامې هغه د دغې لارې کېږي که دا نه یې نه شي کولی صحیح شو بیا به پر دغې باندې کلیک وکړې کله چې د کلیک دا نو نه وي ته چې دا ورته راوړې ټاسک بار پراپرټیز ته به راسې درته به وایي چې دغه سټور دلته ورته راوړه دا به انتخاب کړه لاندې څه وایي وایي یوز پیک ټو پریویو د پیکه څخه استفاده وکړه چې ویونې د ډیسکټاپ وین یو موو یور موس د ډیسکټاپ لیدنه وکړو کله چې ستا موس ته ویسې ټو د شو ډیسکټاپ بټن اټ د اینډ اف د ټاسک بار تر څو ډیسکټاپ موږ ته ښکاره شي د ټاسک بار و اینډ ته ولاړ شي یا ختم ته چیرې دي دا کونج ته چې رالې په دغه ځای ورننوځې کله چې دلته پکښې ودرېږې دا زموږ ټاسک بار ښکاره کېږي اوس زه چې یو غټ مشکل یا د مصروفتیا دی یا د ویډیو سره دی د کمپیوټر د سیسو بیا ته ستا په کمپیوټر کې داسې وخت دغه انتخاب کړي دا انتخاب کړي دا دغه مه پرېږدئ ښه دی دا چې مې انتخاب کړي دی راسي په دغه کونج دی سوکا ننوځي چې ننوت تاسې صدقې دی کې ودرېږي بس ډیسکټاپ په ښکاره شي بېرته ځنادی شي بس دا خپل خلاص شوي پروګرامونه خلاصېږي دې ته پیک پریویو ویل کېږي صحیح شو مشکل خو نشته بس دی که نور هم وایاست نویګیشن کې وایي وین آی فایند ټو د اپر رایټ کورنر شو د چرمز ګوره کله چې زه لوړ رسته کونج ته ولاړ شم ماته چرم ښکاره کوه څه وایي دلته یو کورنر نویګیشن دی بل سټارټ سکرین دی دوې کټګورۍ دي یو د کنجانو حرکات دی بل د سټارټ سکرین خبرې دي کله چې وایي زه رسته لوړ کونج ته ننوځم ماته چرمبار ښکاره کوي دې ته څه ویل کېږي چرمبار ویل کېږي په وینډوز اته کې لیکن که دا زه غیر فعاله کړم دا افلای کړم اوس دې خوا ته ورننوځم دا چرمبار موږ ته نه ښکاره کېږي صحیح شوله وایي وین آی کلیک د اپر لیفټ کورنر سویچ between my recent apps ګوره کله چې زه کلیک پر چپه لوړ کونج باندې وکړم نو ته زما د خلاصو برنامو تر مابین فرق راوله یا سره تبدیلوه فرض که زه د هغه پلی سټور راخلاصوم چې راخلاص مې کړي دا خو نو اوس خوارکۍ کار نه کوي وایي دا خو کار وکړي your PC is not connected to the internet way to use the store connect the internet and then try again دا بیا اوس څه وایي فرض که زه دا پر دې ځای بندوم اوس دا همدلته ولاړ یم که راسم دې لوړ رسته کونج ته پر دې ځای ودرېږم ګوره ماته هغه دې راخلاص کړي که کلیک پر وکړم ماته اتومات هغه راخلاصېږي که بیا ورشم هغه ځای له ماته ورډ راخلاص کړي یا بېرته کلیک پر وکړم ورډ راخلاص کړه صحیح شولو که چیرې څه شولو زه دا غیر فعاله کړم دا اپلای کړم اوس لس وار دلته وننوځي چې نه راته راوړي لاندې وایي ریفلکس کمانډ فرانټ ویت وینډوز پاور شیل ان د مینو وین آی رایټ کلیک د lower left corner or press windows key د x سره ګوره وایي ته ریفلکس که یعنې پر کښېږده کمانډ فرانټ پر پاور شیل باندې کله چې زه وینډوز کی د x سره پریس کړم یا لاندې چپک کونج ته ولاړ شم کلیک پر وکړم ګوره کوم ځای ښیي دغه سټارټ مینو وینئ پر دې چې کله چپک کلیک وکړئ رسته کلیک وکړئ د رسته کلیک کولو وروسته دی څه کوي دلته وینئ کمانډ فرانټ او کمانډ اډمین ګوره
ښه په یاد ولرئ کمانډ فرانچ او کمانډ دا سی ام ډي د په اخر ورځ کې دا بیا موږ وایو چې څه شي ده صحیح شو دې کې زیاتره هیکینګ کېږي ښه کمپیوټر پاسورډ مات کوو چې دا ګټه په دې کې کېږي دا اوس د دې پر ځای باندې د پاور شیل په نامه یو بل شی راغلی دی صحیح شو پاور شیل شنه صفحه ده دا توره صفحه ده که دا زه خلاص کړم ګوره دا تور رنګ صفحه ده وینئ دې ته څه ویل کېږي سی ام ډي ویل کېږي لیکن هغه پاور شیل چې دی شنه صفحه ده دی وایي ته ماته د کمانډ فرانچ پر ځای باندې د دغې په انتخابولو سره ماته پاور شیل راغله که زه دا انتخاب کوم دا راسم اپلای کوم ګوره دا اپلای کوم چې اپلای مې کړل پر دې ځای رسته کلیک کوم اوس راسه پر دې ځای چې لیکلي د کمانډ فرانچ پر ځای پاور شیل لیکلی دی که راخلاص کړې دا شنه صفحه ده وینئ لاندې وایي سټارټ سکرین اوس نو د کوم ځای اړوند شیان دي د دغه ځای ګوره دې ته اصلي سټارټ سکرین ویل کېږي یا سټارټ اف مینو ورته ویل کېږي یا سټارټ ورته ویل کېږي څیزونه اوس راځم دلته څه وایي وین آی ساین ان آر کلوز آل اپس آن سکرین ګو ټو د ډیسکټاپ انسټیډ اف سټارټ ګوره کله چې زه ساین ان سم یا فرض که دا چیز که دلته بند که کله چې زه ساین ان سم دا کوم ځای ته زه ولاړم سټارټ ته زه ولاړم نو سکرین ته یې ولې نه راوسته پر دې ځای اوس رسته کلیک وکړه پراپرټیز ته راسه د پراپرټیز چیرې و دا دی دا غیر فعاله کړه دا اپلای کړه دا اوکې کړه اوس دا راکش کړه یا ما ته ولاړم دا چې کله اول وینډوز ته ور داخل شي د کمپیوټر د خوا ول راسي دی وایي په دې ځای کې څه وایي که چیرې ته دا انتخاب کړې په نیویګیشن کې راسه وای go to the desktop instead of start د دې پر ځای چې ته دا سټارټ ته ځې نو ډیسکټاپ ته به راورسې صحیح سره که چیرې انتخاب وي وای شو مای ډیسکټاپ بیکګراوند اند سټارټ ګوري زما پر بیکګراوند دغه تصویر ولاړ دی که زه سټارټ ته راسم دلته به دې سټارټ کې ګوره هغه تصویر معلومیږي که نه معلومیږي ګوره په دې ځای کلیک وکړه دا دې معلومیږي صحیح شو ځکه معلومیږي په دې ځای کې ما دغه وخت انتخاب کړی دی که دا زه غیر فعاله کړم دا اپلای کړم دا اوکې کړم اوس راسم پر دې ځای کلیک وکړم سټارټ ته ورسم د سټارټ کې زما تصویر ته وینئ هغه شین رنګ دی صحیح شو نه بیا زه راځم پر دې ځای رسته کلیک کوم پراپرټیز ته راځم د پراپرټیز څخه نیویګیشن ته راځم لاندې څه وایي وایي شو سټارټ on this display I am using when I press the Windows key logo کې دا که انتخاب کې کنه کې انتخاب د وینډوز کی چې زه کلیک کوم ته ماته سټارټ ښکاره کوي هغه که کلیک انتخاب کې کنه کې انتخاب هغه موږ ته ښکاره کوي صحیح شو لاندې وایي شو د اپس ویو اتوماتیکلی when I go to the start ګوره اپس ویو ماته اتومات ښکاره کوه کله چې زه سټارټ ته ولاړ شم ګوره موږ په دې سټارټ کې دوې کټګورۍ لرو یو دغه سټارټ اف ده بل دا زما په کمپیوټر دلته چارخانهیي راوړې ده ستاسو په کمپیوټر کې غشی راوړي صحیح شولو غشی داسې لاندې پر دې چې کله کلیک وکړې چپه کلیک چې کله پر دې ځای وکړې دغه ته بیا څه ویل کېږي اپس ویل کېږي د کمپیوټر ټولې برنامې په دې ځای کې موجودې دي نو دی په دې ځای کې ماته وایي وایي د دغې په انتخاب سره وایي ته چې کله زه دې بټن باندې کلیک وکړم ته مستقیم ما برنامو ته بوځه که زه و چیرې پر دا بټن باندې کلیک وکړم زه چیرې بوتم برنامو ته بوتم لیکن که راسم دلته پر دې ځای باندې دغه غیر فعاله کړم دا اپلای کړم اوس پر دا بټن کلیک وکړم دی ما اپس ته بیایي صحیح شو لاندې بیا څه وایي وایي search anywhere instead of just my apps when I search from the apps view ګوره سرچ که په هر ځای کې څه وایي وایي search anywhere instead of just my apps ګوره وایي سرچ که هر ځای په دې پر ځای باندې چې زه when I search from the apps view اوس په دې ځای څنګه سره خلاص کوم سخت انګلیسي ده ګورئ په مثال سره خلاص کوم ښه اوس زه په دې ځای کې سرچ لرم دا دی وینئ دا سرچ وینئ په دې ځای کې فرض کړه زه ورډ وهمه وینئ دا دی ورډ راته راوستي خو دا ځای معلوم دی زه په دې ځای کې سرچ نشم کوی دا دلته ما اتومات دلته لیکي صحیح شو دی څه وایي دی په دې ځای کې وایي کله چې زه دې ځای ته ورغلم دا سرچ مخ دی لکه وا د دې ځای څه چې تا راوړی دی راته صحیح شو دا سرچ وغورځوم مطلق چې ما د کیبورډ هره بټن ووهله ما ته هغه شی انتخابوه صحیح شو په کمپیوټر کې د ډیرو فایلو کې د یو فایل د انتخاب یوه ښه لار دا ده چې د هغه فایل د نامه یو توري یا دوه توري اول یا درې چې ته یې وهی سي هغه په یاد ولره چې خدای دې وکړي چې 10,000 فایلونه ولري چې درې توري دې دوه توري دې ولته هغه فایل نه بیایي صحیح شو فرض کړه که چیرې زه راسم دلته مای کمپیوټر ته راسم دلته زه ډېر فایلونه چیرې لرم چې نوم مې هم زده دی دا سی ډرایو ته چې راسې د سی ډرایو څخه وینډوز فولډر ته راسې وینډوز فولډر کې دلته خورا ډېر فولډرونه موږ لرو کومه دي دا دی صحیح شو
119 فولډر زه دلته لرم 119 فولډر. اوس نو سیستم 22 فولډر زه دلته پیدا کوم یا سیستم په نامه فولډر پیدا کوم SYS درې توري مې زده دي سیسو فقط د کیبورډ SYS ووه دا یم سیستم له مستقیم یا سرچ مور کو دا د ډیرو فایلو د پیدا کولو اسانه ده سیسو سرچ مور کو د نامه د اول توري کچیر زه اوس راسم په سیستم 22 کې بیخي ډیر فایلونه لرم په دې ځای کې 4,111 فایل په دې ځای کې پراته دي خو ان شاء الله د زیا په نامه فایل په دې ځای کې پروت دي زه به د کیبورډ څخه زید وهم دی به مستقیم زیانه بوزي دا راوستم په 4,111 فایلو کې زه په یو توري سره دلته راوستم یا سرچ نه ور سرچ د کوارلیا ستا ټول کمپیوټر در سرچ دی باسي هغه کار زمدنۍ سیسو دا دی یوازې په دغه فایلو کې در سرچ باسي سیسو دا کله دغه فولډر څخه بهر بل فتن نو کړی د چا یا دا به دغه فایل به ستا په یاد چې په دې فولډر کې زه په دې نامه شي لرم صحیح اوس نو په دې برنامو کې دای ماته څنګه وایي په برنامو کې وایي دغه سرچ مال مراوله د دې سرچ پر ځای چې زه د کیبورډ څخه ما ولا بټن فرض کړ اسم وواهي هغه برنامه ماته پیدا کړ چې په اس سره شروع ده مثلا WO مې وواهي ماته هغه برنامه شروع کړ چې په WO سره د نوم شروع دی اوس خو دا د زه چې لرم زه سرچ لرم په سرچ کې به ورکړم دلته ضرورت نشته نه دلته زما سمونی مستقیمه په سرچ کې لیکل سیسو لیکن که زه چیرې راسم دلته پر دې ځای ټاسک بار پراپرټیز راخلاص کوم نیویګیشن کې دلته ورته وایم سیسو دلته څنګه ته ومداش دا ښکارا کا دا کوم درته وایو لاندې وای سرچ انیویر یا هر ځای سرچ وکړه غیر فعال کړه او کېک د مخکې دی ویل ول د په انتخاب سره دا معنی چې دا هر ځای سرچ مکو سرچ ځای به معلومي ځای معلوم کړی اوس کله ته راسه پر دې ځای وګورې موږ وسیم لرو نو وکړه که څنګه غیر فعال کول وای سرچ انیویر انستد اف جست مای اپس دا اپلای کوم اوس راسه دلته ګوره اوس یې نه لرم وینې اوس چې فقط د کیبورډ څخه ته WO ووایه هغې زه سرچ بل سرچ راخلاص کړي ماته ورډ راوست صحیح پس که زه دا بیرته بندوم دلته درېږم دلته چې ودرېدم دا واري چې شوم SU هم ماته به مطلق سابلیم راولي سر به خلاص خو سرچ لرو نه په دې ځای کې بیا پر دې ځای کلیک کوم دلته پر ځای چې کلیک وکړې دی اتومات سرچ له پخپله ځي لاندې وایي list the staff apps first and the apps view when it sorted by category ګوره که چیرې زه دې ځای ته راسم دلته دا اوکې کړم دلته راسم په دې ځای کې دا خو اوس د کټګوري پر اساس جوړې دي زه دا اړوم د شش پر اساس کوم د ډیټ انسټالډ پر اساس کوم دی وایي ګوره دلته که چیرې اوس پر دا ځای زه کلیک وکړم شو ته متوجه سي انټي وایرس دی ډیسکټاپ C++ دی واتس اپ دی دغه شیان دلته راوړي دي صحیح لیکن که زه راسم پر دې ځای راسته کلیک وکړم پراپرټیز ته راسم که څه هم هغه شیان هم زموږ د ډیسکټاپ برنامې دي د دغې په فعاله کېدو سره او په غیر فعاله کېدو سره په فعاله کېدو سره دی وایي ته دوی اتومات د کټګورۍ پر اساس جوړوه او هغه برنامې اول راوله چې زموږ په ډیسکټاپ موږ انسټال کړي دي صحیح سولو دا انتخاب کا راسه دا اپلای کا اوس ودې ځای ته ورسه اتومات به د چش پر اساس جوړې شوي د کټګورۍ پر اساس نه جوړې شوي انسټالیټ پر اساس جوړې شوي دا کله نه کله کمپیوټر مصروفي بلنه داسې چې مرام اوس راسه یو پلا بیرته غیر فعال کته ګوره زه راځم د چش کوم نیویګیشن ته راځم دی غیر فعال کوم دا اپلای کوم دا اوکې کوم پر دې ځای کلیک کوم دا ډیټ انسټالیټ پس که زه د موست یوزډ پر اساس کوم سیسونه بیا راسه اوس زه راځم پر دې ځای راسته کلیک کوم کله چې مې راسته کلیک ور وکړي دلته چش کوم پراپرټیز ته چرالم د پراپرټیز نیویګیشن ته راځم په نیویګیشن کې دا د کټګوري پر اساس جوړوم راسه اپلای کوم اوکې کوم اوس پر دې ځای باندې کلیک وکړم چې کلیک وکړي دی اتومات د کټګوري پر اساس راغلی او هغه برنامه اوله ولې د واتس اپ شان غوړولې دي فوټوشاپ هغه شان چې زما په ډیسکټاپ باندې ما انسټال کړی دي صحیح سو بس دی که په ډیرو لیونی خوشحاله